طالبانو د نوي چاپ شوي پیسو په اړه راتګ لپاره افغانستان ته خبر ورکړ په داسې حال کې چې تیرې نوي پیسې افغانستان تر اوسه پورې بازار ته نه دي راویستلې. سلام ستړي مشئ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د نوي افغان بانکوټونو بله کڅوړه راتلونکې میاشت کې کابل ته رارسیږي. د افغانستان د مرکزي بانک د عالی شورا یو غړی شاه محمود مهرابي وایي چې نوي چاپ شوي بانکوټونه به د مناسبې تګلارې پر بنسټ بازار ته وړاندې شي او دغه بانکوټونه به د افغانیو پر ارزښت اغیز ونه کړي. نوموړی وایي چې د افغانیو بانکوټونه به بله کڅوړه به د 2023 کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې زړو بانکوټونو یې ستونزې زیاتې کړي دي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې نوي چاپ شوي بانکوټونه بازار ته راوباسي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د تازه چاپ شوي بانکوټونو رالیږدول د نغدو پیسو د کموالي اوسنۍ ستونزې هوارولی شي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک د تفتیش کمیټې ویلي چې 1.5 میلیارډ نوي چاپ شوي بانکوټونه افغانستان ته رارسېدلي دي.